د جاهلیت د دور خلکو به د لورګانو سره ډېر بد سلوک کو. ژوندی چې کله به ورته د لور خبر میلو شه، زیری میلو شه چې ستا لور شوې ده، نو سم به خفه شه، په مخ به یې توره لمبه وګرځېدله. قرآن کریم کې الله رب العالمین دا واقعه موږ ته ذکر کوي. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کله چې به د یکي یو تن ته د لور زیری ورکړی شو، نو د دې مخ به تک تور شو او د خلکو نه به پټېده او دا سوچ او فکر یې کو چې سپکه سپوره ورته ګورمه په ژوند کې او که نه ژوندی یې په خاورو کې ومنډم. حال دا دی چې د لورګانو د صحیح حفاظت په وجه باندې انسان جنت ګټي، جنت، او د انسان دپاره د جهنم د اور نه پرده جوړېږي. امام مسلم رحمه الله او امام بخاری رحمه الله یو روایت نقل کړی دی د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه. هغه کره یوه ورځ یو زنانه راننوتله او سوال یې کو. چې سوال یې کو، عایشه رضی الله عنها ورته یو کجوره ورکړه. ځکه کور کې وګرځېدله، بل څه شی نو، صرف یو کجوره یې راواخیسته، پیدا کړه او هغه یې دې ته ورکړه. دې زنانه سره دوه لورګانې وې. ده دا کجوره په منځ باندې نمایي کړه، نیم یې یوې لورې له ورکړه او نیم یې بلې لورې له ورکړه. دا واقعه عایشه رضی الله تعالی عنها ته ډیره ناشنا معلومه شوه. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عایشه رضی الله عنها دا واقعه ذکر کړه چې داسې یو زنانه راله، ما ورته یوه کجوره ورکړه، هغه هم په خوله کې خپله ونه خوړله، بلکې د دواړو لورګانو تر مابین یې تقسیم کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من النار. چاله چې الله رب العالمین لورګانې ورکړي او دې د دې لورګانو سره ډیر ښایسته اخلاق وکړه، دوی سره احسان وکړه، په دوی خرچه وکړه، دا به د ده دپاره د جهنم د اور نه پرده شي. په یو بل روایت کې داسې راځي چې نبی علیه السلام عایشه رضی الله عنها ته ویل: ان الله قد اوجب لها بها النار او اعتقها من النار. د دې یو عمل په وجه باندې الله د دې زنانه دپاره جنت واجب کړی دی، او یا یې داسې وویله چې دا یې د جهنم نه ورله نجات ورکړی دی.